سلامونه یارانو. یو عاجزانه سوال دی، منت دی، درخواست دی د انسانیت په خاطر باندې، دغه انسانانو په خاطر کوم د چا ژوند چې د بقا د سوال سره هر وخت مخامخ یو، د چا والدین چې هر وخت د یو مسلسل عذاب او مسلسل تکلیف نه تیریږي. سبا بلډ هیروز دی لویر د فاطمه فاونډیشن او یا فاطمیت فاونډیشن په مرسته باندې پر اسټاوس ګراوند ته مرګره کې بلډ ډونیشن او بلډ ټیسټینګ کیمپ ارګنایز کړی دی. سبا د 10 بجو نه، یعنی 10 تاریخ د 10 بجو نه واخله تر 2 بجو پورې که تاسو ملګري ونه، بیا به 3 او 4 پورې هم موږ دغه سلسله اوږده کړو. خو زموږ د مهران ورور او دغه څومره ملګري چې د بلډ هیروز ټیم سره دي، تاجکزی صاحب یا نور څومره چې ملګري د هر یو نوم غسل براته ګران چې د وخت کې مازغو کې هم ناراضي، خو دغه ملګري د ډیر وخت نه د 200 تیلیسیمیا مریضانو ته وینه پرووایډ کوي. نو که تاسو راشئ، که چېرته بلډ ډونیټ کول غواړئ یا بلډ ټیسټ کول غواړئ، دغه هم سهولت په یو. دې نه علاوه موږ سره په هغه رجسټر کې ځان انټري کوي، ځان رجسټر کوي چې بیا په وخت د ضرورت کې کله چې ماشوم ته، بیمار ته او تیلیسیمیا مریض ته وینه پکار وي، چې موږ بیا تاسو ته سوال کولی شو، منت هم کولی شو. موږ درخواست بیا په هغه وخت کې اسانه موږ ته یو قسم هغه رجسټري وي یا یو بینک زموږ سره وي، ډیټا بینک وي چې په هغې باندې بیا موږ مخکې د خلکو دغه خدمت چې دی په اسانۍ سره جاري وساتو. نو زما دا ډېر زیات عاجزانه درخواست دی، تاسو هغه والدین فرض کړئ او ځان تصور کړئ چې خدای مکه خدای مکه خدای مکه ستاسو کور کې داسې د تیلیسیمیا یو مریض او هر وخت تاسو دغه دپاره د وینې په تلاش کې، یعنی د ژوند په تلاش کې. نو ژوند وژغورئ. سبا خامخا موږ سره په 10 فروری د 10 بجو نه واله د 2 بجو پورې خامخا پر اسټ هاوس ګراوند ته مرګره کې ملګري شئ. ستاسو د ټولو کور ودان.